حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پتو سے بوندے حرام کړل شوی دو مردوړه او وینا او د خنزیر غوښه او هغه چې په هغې سره د غیر الله د پوره اواز شوی وي او مری خپه کړل شوی زندۍ شوی څاروی وي او په کوتک لرګي وهل شوی او د بره رغړېدلی او پشکر وهل شوی او هغه چې لیون یې موته کړي سوا د هغه څاروي نه چې توس یې حلال کړي او حرام د هغه څاروی چې په درګاګانو باندې ذبح کړی شي او دا چې توس په غش سره قسمت معلوموي دغه ټول کورونه فسق او نافرماني ده. نن ورځ کافر شوي خلک توس د دین د ختمولو نه ناامیده شول نو توس د دین نه مه ویرېږئ او زما نه وویرېږئ. نن ریز مو توس د پورا توس دین مکمل کا او په توس باندې مخبل نعمتونه تمام کړل او مو توس د پورا اسلام د دین په حیث خوښ کړ نو څوک چې په سخت روزه کې مجبور شو په دې حال کې چې ګناه ته مایل کې دین کوي نه وي بیا نو یقینا الله تعالی ډېر بخښن کوي به حد مهربان دی. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. خلق پښتنه کوي چې د دې د پورا څه زنا شیون حلال کړل شوی دي ورته وایي چې توس د پورا ټول پوک شیون حلال کړل شوی دي او کوم شکوري زناور چې توس عادت کړی وي چې توس ورله د هغه علم په وجه کیم چې الله تعالی توس ته در کړی دی د شکور تعلیم ورکوي هغه چې کیم زناور توس د پورا ونسي هغه هم توس خوړل شي او توس په هغه د الله تعالی نوم یادوي او د الله تعالی نه وویریږئ بېشک الله تعالی ډېر ژر حساب کوونکی دی.